اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د لسم سپارې دویم درځ او د سورة الانفال چې اتمه سوره ده، یو شپېته تر پنځه آیات ورسره کولی. قابل د یادوري ده چې باید ویو چې سورة الانفال چې اتمه سوره ده دا ختمه شوه، دا آخري درځ دی او د دې سورې د یو شپېته نه تر پنځاویم آیت کې دغه کلمات موجود دي چې تاسو کولی شئ چې وګورئ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او که میل وکړ هغوی لپاره د روغې یا سولې، حرض تیز کړه ته، یثخن فی الارض مفهوم دی درون شي په ځمکه کې، یا مفهوم دی چې په ځمکه کې پر دښمنانو برلاسه شوی نه وي. وَأُولُو الْأَرْحَامِ او لرونکی د خپلوۍ. امید دی چې دا درس مو زده شوی، نو دوستانو سره همچنان شیر کړئ. اللهم مل شه.